السلامونه قدرمنو زما سره دوه ډاکټران ناست ډاکټر چنګیز خان او په څنګه چې نظام محمد مندوخیل ناست دي دوه ډاکټران ناست دي او دا ډېر ضروري لازمي ډاکټران دي دوی دواړه په غاښو کار کوي زامه که اوږده یي کږه یي زنې که راوتلې او که دننه یي دا ګرد شیان دوی سموي یعنې د غاښو چې څه مسایل دي څه مشکلات دي دا ګرده او د زامې او کږه وږه یا وتلې ننوتلې په دې کار کوي نو د دوی سره خبره کوو د دوی خپل اسپتال دی دا چې دی په پشین سټاپ دی نوم چې دی میکس فیکس د دې اسپتال نوم دی دوی به موږ ته معنا هم راوښیي نو دوی ته ژوند په خیر دی الحمدلله او ماشاءالله ښه سیټ اپ هم جوړ کړی دی ښه اسپتال دی نو په دې کې کم علاجونه تاسو کوئ جمال صاحب ستاسو قربان جمال صاحب د اول فوز مرد کلینیک نوم چې دی دا میکس فیکس ډینټسټري دی دا مطلب دغه نوم دی دا میکس فیکس څه معنا ډینټسټري دا اصل کې زموږ د کلینیک چې دی دا یو ملټي سپیشلټي کلینیک دی په دې کې د ډینټل سب مسلې دي دا ګردو علاج کوي هغه سره بیا چې د جبړې د چهرې چې څه مسایل دي څه بیماری دي موږ دغه علاج کوو دا د میکس فیکس مطلب دا اصل کې لفظ دی میکزلو فیشل مطلب میکزلو و جبړې ته وی فیشل فیس نو دا موږ سره مختصره کړی دی میکس فیکس ډینټسټري مطلب چې د غاښو سره تعلق لري زموږ په کلینیک کې چې د غاښو څه مسلې دي مثال د غاښو فیلینګ دی روټ کینال ټریټمنټ دی غاښ جوړېدل دي ډینټل امپلانټس دي د عقل غاښ سرجري ده یا جبړه فریکچر سوي یا خدا نخواسته ټیومر وي خدا نخواسته بچاته کینسر سي د دې ګرد اپریشنان موږ کوو او له دې سره زموږ یو سپیشلټي ده او په دې سره موږ چې دی هغه بیا ډاکټر صاحب په تفصیل درته وي موږ دلته بریسز هم لګو ډاکټر صاحب چې دی بریسز د ارتودونټکس د بریکټس د خلص د تاون نه لګي هغه بیا د درشي په تفصیل هغه کاږه غاښونه چې ډاکټر صاحب دغه سپیشلیست دی زه په خپل چې موږ دواړه یو ډینټسټ زه میکزلو فیشل سرجن یم بیا په دې کې زما سپیشلټي ده ډاکټر صاحب چې دی هغه ارتودونټسټ دی دا کلیو دی دلته مشینان ته سبق دغه مشین موږ خالص سپیشلی د انسټرومنټ د صفایي لپاره د انفیکشن کنټرول لپاره چې په دا کې کوم انسټرومنټ صفاسي هغه له هر قسمه وایرس که د ایډز وایرس وي که د تور ژړي وایرس وي بالکل صفاسي دا ګوره دا ګرده اوس صفا سوي دي دا انسټرومنټ چې دي دا ګرده صفا اوس هغه سوي ټیک شو صحیح دی دلته چې کله دی اوزار کار د یو سړي غاښ جبړه سمه کې اپریشن وکړي نو هغه سامان چې دی په دا مشین کې اچي وردا شي دا کم پټ کی کنه دا صفای اول پټ کو په ماشين کې صفا کو دا ماشين اول په کاغذ دا تیل کې پکسي دا تیل سره په ماشين کې د استعمال دا یو شی په دې کې بل ګور خلاص دا فلال چې دی اوس دا یو شی دی دا فلال صفا سوی نه دی دا ګور دا یو نشان دی دا شین دی دا بیا دا زرغون واغی دا ګوره دا دغه فلال صفا نه دی دغه یو صفا دی د دې څنګه فرق کېږي دا موږ په دغه ماشین کې واچو دا اول شین وي چې په ماشین کې واچو په ګرمایش باندې چې دا بالکل ګرین واوړي دا مطلب مکمل تور له وایرس صفا نو دا زه په دې کوم چې دلته به تاسو د مرضونو څخه خلاص یاست کله کله دی اوسي د غاښ علاج اوسي جبړه سمه سي ځان برابر سي زامه لیکن یو مرض یا ایډز یا بل تور ژړی یا بل وایرس ولګېږي دا زه په دې کوم چې دلته دا ډېر محفوظه دی دا مشران پورې تاسو وینئ او بل خبره دا ده چې دلته زموږ چې دی مطلب د انټرنیشنل سټنډرډ موږ کلینیک جوړ کړی دی زموږ په کلینیک کې موږ د انفیکشن کنټرول ډېر خیال ساتو په خالص صوبه بلوچستان کې دا ټیم د اندازې په مطابق زموږ مطابق 2500 د ایچ آی وي پیشنټس رجسټرډ موجود دي چې 2500 د ایډز مریضان په بلوچستان کې رجسټرډ هغه چې رجسټرډ بل خبره کومه دا ډېره مهمه خبره وکړه چې کله اپریشن کیږي دلته د ایچ آی وي د ایډز مریضان ګرځي دا دی لکه بومان نو د دې څخه که چیرې دی مریض راسي او دلته دی غاښ سم کړي یا بل جبړه سمه کړي هغه ایچ آی وي پاتېږي بل نه دی چې تور ژړی دی دا شی هم پکې کې نور وایرس دی دا راځي نو دوی وایي چې زموږ دا رقم یو سیستم دی زموږ اپریشن په دې کې موږ د انفیکشن کنټرول ډېر خیال ساتو نظام محمد مندوخیل صاحب اچھا زما سپیشلټیز بیسیکلی دا کوم ماشومان چې راځي د هغو چې کومې د غاښونه ټیړه ټیړه یي د دودونو د شیدو غاښونه چې کوم دي تر وخت له مخه دا خراب سي
نو هغسې موږ دوباره سموو هغه دوباره ریسټور کوو له هغه د شیدو غاښونه په کم ټایم باندې ایستل دي په کم ټایم باندې بې نه باسې د شیدو غاښ چې خدای درکړی دي هغه فالتو نه دی هغه به هم د شیدو غاښونه داسې په ترتیب یې باسې لا به په ترتیب باندې دی سموې که د شیدو غاښونو ته خیال نه وساتلی د شیدو غاښونو چې کوم د پاخه غاښونه راځي سبا به هغه ګرد یو پر بل سره سپاره یو پر بل سره به ټیړه نو د شیدو غاښونو چې دي د هغو خپلو داسې خدای درکړي دي او ماشوم ته یې ورکوي د هغه خپل یو ضرورت لري د هغه پر ټایم باندې به باسې پر ټایم به علاج کوي له دې وجې چې کوم د هغه پر سره پاخه غاښونه چې موږ په پښتو کې ورته یایو چې هغه غاښونه کم راځي د هغو لپاره به د شیدو غاښو احتیاط کوي خیال به کوي ولې د پاخه غاښونو چې دي حاله 6 کاله یې واخلي تر 9 کاله بیا تر 14 کلو پورې پاخه غاښونه سوکه راځي د عقل غاښ چې دي تر ګردو ناوخته راځي هغه له 19 کلو بعد بیا راځي یا په 19 کال کې راشي نو د غاښونو چې مین ټیډه سي د هغه خاص کر د نجونو غا یا د الکانو غا نن سبا ګر د استیټیک د خوبصورتي دور دی غاښونه ټیډه سي له غاښو سره بیا ټیډه غاښونه دی نه سموي له هغه سره بیا چې کوم د ګروینګ ایج موږ ورته یایو مثال کے طور پر هغه تر 7 سال بعد بیا تر 13 سال پورې دي له هغه سره د لاندې جبړه د بالا جبړه دا ګرځي کږي سي ور سره نو دا د ټیډه غاښو علاج په دې هم ضروري دي تاکي حکم هاډي سي د لاندې جبړه او د بالا جبړه دغه دا سم جوړ سي نو دې وجه ټیډه غاښونه موږ د لیسه مو خپل سپیشل ټیډه معنا کاږه غاښونه کاږه غاښونه موږ د لیسه د کوو سره چپرپ سي کدا دا ټریننګ ما کړی دي سپیشلایزیشن له لاهور ځخه نو موږ په دې کې به ډېر کیسونه هم کړی دي باقي چې کوم د جبړې غراځي دا هغه کوم د غاښو ټیډه غاښونه بس جبړه ټیډه سي هغه بیا موږ سپیشلیټي د موږ د هغه د هغه د اپریشن باندې ټیډه جبړه ته چې د لاندې ځنه مخ ته راسي هغه برابرول هغه بیا یو ټیم ورکي هغه سره موږ سره سرجن ملاوي لکه د پلاستیک سرجن سی لا بل سی د کلیفټ پیلټ پیشنټ سی دي دا هغو ټریټمنټ کو دا لپس شون شي پری ټالو یې پری وی شون چې پری هغه هم جوړوي ټالو چې پری هغه هم جوړوي ټالو سموي شونډم سموي بیا زموږ یو جوائنټ موږ کار کوو په هغه کې چې مثال کے طور پر چې خوله ګرسره چې ګرسره جبړه کږه وي بیا په هغه کې موږ چې دی لږ کار د ډاکټر صاحب روي او نور بیا غټ اپریشن چې دی هغه بیا زه کوم مطلب چې خوله کږه وي بیا موږ د هغه اپریشن کوو هغه بیا د هسپتال په اپریشن مطلب اکسیډنټ یې وکړي پیدایشي طور د چا خوله کږه وي چې د باندې هغه سموي اکسیډنټ نه سموي اکسیډنټ هم سموي چې د اکسیډنټ کې جبړه فریکچر سي هغه هم کوو د مخ د جبړې چې څه اډونه دي که دا فریکچر سي دا ګرده موږ کوو چې خوله کږه وي یا پیدایشي یا د اکسیډنټ بعد دا دواړه موږ سموو یا خوله بنده وي د نیمه انسانانو خوله داسې وي هغه بنده وي د هغه اپریشنان هم کوو د هغه به هم زه انشاءالله به تا ته تصویران در ښکاره کړم